زه مبارز جان یم او یو پښتون ماشوم. د پښتو ورځې په مناسبت ټولو پښتنو پلارونو، میندو، وروڼو، خویندو او کاکاګانو ته د پښتو د ورځې مبارکي وایم او هیله لرم چې پښتو به وایئ، پښتو به لیکئ او پښتو به کوئ. خو زه د دې ورځې په مناسبت ستاسو سره خپله تنکۍ او ماشومه یاره شریکوم. زه دویم ټولګي زده کوونکی یم د پښتو په ستر ښار پېښور کې، خو زما ټولګي کې ماته پښتو نه راښودل کېږي او زما په شان د قام په لاکونو بچي د خپلې مورنۍ ژبې د زده کړې بې برخې پاتې کېږي. یوازې دا نه چې زما په ټولګي کې ماته پښتو نه راښودل کېږي، بلکې زه هلته په خپله مورنۍ ژبه خبرې هم نشم کولی او د ښوونځي د تګلارې سره سم به زه اردو یا انګلیسي وایم. که دا عمل داسې روان و، نو یقین لرم چې د مورنۍ ژبې به مې لاس غوڅ شي. زه ستاسو څخه خواست کوم چې ماته په کور کې د پښتو د زده کړې زمینه برابره کړئ او چې وکولی شم چې د خپلې مور او بابا ګرانه پښتو زده کړم او ستاسو د مینې ډالۍ خپلو راتلونکو نسلونو ورسوم. مننه. د حمزه بابا په دې شعر درنه اجازه غواړم وایي اغیار چې دا د دوزخ ژبه ده، زه به جنت ته د پښتو سره ځم.